اوس د دې ملک نه روان کړی وروره دی زه وړم پاکستان ته او دی زه وړم افغانستان عزت نه کېږي دلته چې څومره عزت کېږي دومره زموږ په ملک کې نه مړي سره محبت هم نه چې دا داسې مین دی په ده باندې دی خپله پښتو په هغه ورځو کې تللی وم یو ادارې ته نو پکې دا پښتانه ډېر شی ولاړ وو ما ته وایي هغه عربی خبره د دوی د لاسه مردخانه کې ځای نشته چې موږ پکې مړی کېږو وعن جابر رضی الله عنه او دا حدیث زمون پښتنو لپاره ډیر اهم دی جابر وی جابر پیژنې څه خاصیت لارې په احد کې شهید شوی موسی خویندې ورته پاتې شوي نور ستا د پلار سره الله ډېرې خبرې کړي ډېر حدیثونه دې نقل دي دغه خبره راکړو بله قرضه پې ډېره وه د پلار طرف نه پاتې شوي جابر وایي چې لما کان یوم احد هغه د احد خبره کوي وی کله چې د احد ورځ وه جاءت عمتي زما ترور راغلی و ترور د ده د پلار څه نوم دی عبدالله بن عمرو بن حرام رضی الله عنه نو دې ترور نوم دی فاطمه بنت عمرو بن حرام دا فاطمه د احد په ورځ راغلې وه بأبي لتدفنه في مقابرنا وی دا راله زما پلارې زما د پلار هغه جنازه هغه یې راوچته کړه او مړی یې راوچت کړو وی چې دی به موږ ښخ کړو په خپلو مقبرو کې د حدیث ته غوږ کېږدي رور یې چېرته وړو خپلې مقبرې ته بقي ته وړو مدینې ته اوس ګوره د احد او د بقي په منځ کې هېڅ فاصله نشته اوس خو بلکل کمه شوې دا وخت کې لا ډېره به حسابېده اوس خو یو څو منټه وي 15 منټه د مسجد نبوي نه دغه پورې لګي احده پورې نو دا ترور راله موږ به د خپل ورور ویسو فناده منادي رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه یو کس آواز وکړو ردوا القتلى الى مضاجعهم شهیدان او وجلی شوي دا واپس کې خپلو ځایونو ته دا حدیث امام احمد امام ترمذي امام ابو داود امام نسائی امام دارمي ټول راوړي دا مسلې زموږ نه دي چې خلک یې موږ ته په موږ راوتپي دا جیوي دی وابیانو علی حدیثو پکې څه سره وویستو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته څومره صفحه حدیث ته دې وضاحت ته ضرورت هم نشي زه شرحه وکړم په دغه نږدې ځای کې هغې خپل ورور وړو بقي کې ښخولو لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کس ته ووایي اعلان وکړه چې مړي واپس کوي په دغه ځایونو کې به ښخېږي کوم ځایونو کې چې وجلی شوي نه به وړئ واپس یې راوړو نو دې نه دا مسله چې مړی بغیر ضرورته بل ځای ته وړی نه وي پکار اوس ضرورت څه دی لکه د کافرانو په ملک کې یو سړی مړ شو او د مسلمانانو د مقبرو پکې څه اهتمام نشته او عزت یې نشته یا داسې علاقه کې چې تیارېږي چې دا قبر به څوک قرآن کې بې حرمتي به وکړي د دې مړي یا داسې مقبره دی چې هغه د غلا په ځمکه جوړه شوې ده او دوی چې زه د خپل مړی په دې ځمکه کې نه ښخوم دا خو د غلا ځمکه ده صحیح ده دې نه له اوس څه وزر دی چې ته مړی د یو ځای نه بل ځای ته وړې اوس د دې ملک نه روان کړی وروره دی زه وړم پاکستان ته او دی زه وړم افغانستان ته او دی وړم انډیا ته او دی وړم بنګلادیش ته ولې څه چل دی دې ملک دلته د قبرونو عزت نه کېږي دلته چې څومره عزت کېږي دومره زموږ په ملک کې نه کېږي
دلته ته ورشې مقبرې وینه کم دیوالونه چې دي چاپېره کړي نوکران پې ولاړې حکومت ورله تنخواګانې ورکوي هلته اوسېږي مقبرې سره خوا کې کیمرې لګېدلي مقبرې ته غیر چاپېره دیوال کیمرې مقبرې ته چې د کیمرې لیدلي دلته مقبرې ته کیمرې لګېدلي دې ځینه به دی مړی روالي نو روان کړی به نو دا د دې مړي سره محبت هم نه چې دا داسې مین دی په ده باندې دی خپله پښتو کوي بس خپله غم خادي پکې نور د مړي سره کار هم نشتي که دی په عذابېږي که دی ډېر وخت چې دی نو په تلاجي کې پروت وي هغې سره خرابېږي بدن یې شین شي او په بد حل شي غریب نه نه دې سره هېڅ کار نشته خو چې خلک ووایي چې دی څه نر پښتن سړی وګوره خپل مړی راو بس اوس مړی که په هر حال ورسېد خو ورسېد د لیدو وي نه په تابوت کې بنه و شیشې کې زبردست ورښکاره شي خبره نو بعض به داسې د دیندارۍ دعوې هم شروع کړي او چې قرآن او حدیث او قرآن او حدیث چې خپل مړی راشي بیا به دم روان کړی عجیب زمونږ والده او زمونږ رور خو پوه یې که که نه پوه یې که دا دین ته به پې نور پوه کوې خپل کور والا به نه پوه کوې دی بعضو دا دین یعنې په نورو باندې پیرزو دی بس خپل ځان له نه او یاره چې شریعت وی او شریعت ته دا پرېږدې چې حکومت شریعت نافظوي او که نه نافظوي تا په ځان نافظ کړی ته پرېږده د حکومت پورې بنښتې حکومت پرېږده ځه تا نافظ کړی شریعت ستا کور کې دننه ټي وي شتي ته درې کولی شي ته د خپل کور نه ډیش ختمولی شي ته په خپلو زنانو باندې شرعي پړده لازمولی شي ته خپلو بچو باندې ګیرې پرېښودی شي ته دا سندرې مندرې ډمتوب دا به کور کې بندولی شي نور ناروا کارونه کور کې بندولی شي که نه صرف په خوله دې دا ټکی پروت شریعت زهر او قربان ته شروع وکړه د ځان هر یو چې شروع د ځان نه وکړي په خپله شریعت راغی څه وکړې خو نه دی ووایي چې نه شریعت شریعت دی ته نافظ کړه شریعت دی هغه کارونه چې بیا ستا د اوس نه بهر دي شریعت کې الله هغه تپوس کوي د مشرانو تا نه نه کوي نو د بعضو لپاره دا دین نور هغه مسلې به شروع کړي او کته وبره چې خپل مړی راشي بیا نه نو د خپله مور پوه کړه که نه د پلار دې پوه کړه د رور دې پوه کړه د ښځې دې پوه کړه د بچی دې پوه کړه که نه چې دا د دین مسله ده څه ضرورت دی چې ته مړی د مسلمانانو د ملکونو نه وړې او داسې د مسلمانانو د ملکونو نه چې هغه د توحید ځمکه ده هلته شرکیات نشتي هلته بدعات او خرافات نشتي هلته مقبرې په امن او امان کې دې ځای نه تا مړی راوچت کړی وړې بیا د کومې پیسې چې ته به دې مړي لګوې دا د دې مړي طرف نه صدقه که که نرشه ویې لګوه نه دا چې نه صدقه کوي نو پوه شه چې دی به خپله غم خادي کوي په دې مړي باندې نور پکې څه کار نشته هغه هم اکثر دا تنظیمونه منظیمونه هلته خلکو جوړ کړي دا پیسې راوځي هغې ته پراته نو د دې حدیث نه خو بل څه شتي چې بیانې کړم نور څه دلیل هم پکار دی ښکاره واضح خبره ده او ځای لرې دی که نه احد او مدینه خوا کې ځای دی خوا کې ځای دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې مړي واپس کړي نو کله چې د کرونا هغه وخت خلک پکې مړه شوي وو ډېرو دا خلکو چغې ویله به اجازونه نشتې او مړي نه ځي او پلانه ګوره مسله تا جوړه کړې ده ته خخ که په هغه ملک کې به کوم کې چې مړ هېڅ مسله نشته او تا چې هغه جوړه کړې ده اوس ټوله دنیا کې اجازونه بند دي نو ستا دپاره کولو کې خاص زه په هغه ورځو کې تللی وم یو ادارې ته نو پکې دا پښتانه ډېر شی ولاړ وو هلته ما ته وایي هغه عربۍ خبره وبره مونږ کوله وایي د دوی د لاسه مردخانه کې ځای نشته چې مونږ پکې مړی کړي ځکه چې دوی مړي پراته دي ښخی یې نه
وی مونږ یې لیږو جازونه بند دي د ټولې دنیا نو بل مسلمان ته به کې موقع نه میلاوي دا ویې ده او ډېر شناس وي دا یې ناستې ده دوی ته مونږ وایو چې دلته یې ښخ کړئ دلته یې ښخ کړئ خو دا د مسلمانانو ملک دی او ښخ یې کوي که نه څه به کوئ وی دوی چې نه بس دا که مړي پراته دي او دلته ناست دي ځي راځي هر ورځ څه به کېږي او څه به نه کېږي څه به کېږي جازونه بند دي نو دا صرف خپل مړي ته تکلیف ورکول نه دي نور مسلمانانو مړو له هم تکلیف هغوی ته موقع نه میلاوي غریبانان د خلکو دا مړي ولې پراته وو په کورونو کې په ورځو کې خو دې د لاسه پراته وو چې یاران وایي چې موږ خپل مړي ملک ته لیږو موږ خو دلته نه ښخو نو د هغې د لاسه نور مسلمانانو ته موقع نه میلاوي جهالت ډېر بد شی دی جهالت نه سراسر نقصان دی جهالت سراسر نقصان دی یو سړي مړی وشي نن وشو سبا ښکلی تازه روانه او زه مقبره کې ښخ که او ښه ښکلي جنازه پې وکړه بس دواګانې ورته کوه نو د حدیث ښه واضح دی په دې باب کې